سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي جوړ ورو. بس دوستانو، زه راځم په دې ویډیو کې تاسو ته په HTML او CSS په مرسته باندې دغه یو ټېبل جوړوم. د دې ټېبل جوړېدو لپاره زه راځم اول یو فولډر جوړوم. فولډر مې تیار جوړ کړی دی. دوه فایله جوړوم، یو د HTML لپاره، بل د CSS لپاره. index.html دا یو فایل د HTML لپاره او بل د CSS لپاره. style.css. اوس راځم دا فولډر دلته د ورکسپیس سره اضافه کوم. دې باندې ډبل کلیک کوم، دلته راځي. دې باندې ډبل کلیک کوم چې اوپن شي. اوس راځم دا HTML فایل په لایو سرور کې اوپن کوم. د لایو سرور ګټه دا ده چې کله موږ مثلا دلته په ډیزاین کې د CSS کې تغیر راولو یا په HTML کې تغیرات راولو، خپله په براوزر کې موږ دغه فایل ریفرش کېږي. کله چې موږ دا سیو کړو دلته موږ خپله فایل ریفرش کېږي. د لایو سرور د انسټالېدو لپاره که چیرې تاسې ویس کوډ ایډیټر انسټال کړی وي، دلته په ایکسټنشنز ته راسئ. په ایکسټنشنز کې دلته لایو سرور سرچ کړئ، دلته په صرف انسټال ووهئ. ما سره له مخکې انسټال ده. راځم دا کلوز کوم. اوس دلته راځم په HTML کې هغه اساسي ټګونه لیکم. HTML لیکم کالن 5 او ټب هم دلته موږ ته ټول هغه ټګونه راکړل. دا کوچنی کوم. دلته راځم یو شی چې پاتې ده چې هغه لینک ته ده. HTML او CSS فایل باید سره لینک وي. دلته په href کې په لینک کې لیکم چې په دغه فولډر کې په کوم کې index.html فایل ده، style.css فایل سره لینک کړه. HTML او CSS فایل سره لینک شو. اوس راځم د ټېبل هغه کانټینټ یا هغه سټرکچر لیکم. د ټېبل لپاره باید موږ اول تاسو ټېبل په باډي کې جوړ کړو په HTML فایل کې. بیا راسو له ټېبل وروسته کله چې موږ ټېبل جوړ کړو بیا راځو هیډ جوړو. په دې سره موږ ته دا ټول هیډینګونه راکوي. بیا راځو دا هر رول جوړوو. دا موږ سره دلته درې روګانې دي. هر هیډ په داخل کې TH راځي او د هر دلته چې موږ دا ګورو نو هر کالم چې دا هر کالم اول دا رو TR ټک باندې جوړیږي او بیا وروسته دا R یو TD ده. نو زه راځم اول ټېبل جوړوم. ټېبل ټک لیکم. ټېبل ته له موږ سره اوس جوړ شو. داسې شی نشته پکې نو نه ښکارېږي. دلته ګورئ چې شی نه ښکارېږي. نو اوس راځم دا اولنی رو چې په دې رو کې د موږ هیډینګونه دي، هیډینګونه لیکم. هیډ ټاګ لیکم. په دې داخل کې راځم TH لیکم. په TH ټاګ کې موږ دا R عنوان جوړو. اوس دلته موږ څو عنوانه دي؟ شپږ عنوانه دي. راځم دا کاپي کوم. کنټرول V او شپږ عنوان له موږ سره جوړ. راځم دغه عنوانونه را کاپي کوم، دلته پیسټ کوم. اوس دلته له موږ سره دغه اولنی رو چې هیډینګونه دي جوړ شولو. راځم دا فایل سیو کوم. ګوره دلته راځم دغه نوي فایل ته راځم. دا سیو کوم. دلته له موږ سره فایل کې تغیرات نه راغلل. راځم فایل بیرته لایو سرور کې اوپن کوم. دلته ګوره له موږ سره دلته هیډینګونه زیات شولو. اوس راځم دغه روګانې جوړوم. درې روګانې جوړوم. د ټېبل هیډینګ راوروسته یې جوړوم. دې لپاره راځم TR ټاګ لیکم. په TR ټاګ داخل کې بیا دا هر کالم چې ده دا یو کالم، په هر رو کې یو کالم چې ده دا په TD ټاګ باندې جوړوم. TD یعنې ټېبل ډیټا. اوس راځم دا شپږ ټاګه جوړوم.
یعنې په هره رو کې شپږ ټیډي. دا زه هم دا کنټینټ را کاپي کوم. اوس دلته م دا یوه رو جوړ کړله، عنوانو را لاندې مې یوه رو جوړ کړه. یا نور دوو هر څو روګانو لپاره هم عیناً دغه طریقه باندې جوړولی سو. ټي آر او په داخل کې ټي ډي چې هر څو کالمه وي. دلته له موږ سره شپږ کالمه دي، نو ما شپږ کالمه جوړ کړه. راځم دا نور دوې روګانې هم داسې تیز تیز جوړوم. دوی روګانې نورې مې جوړې کړې، فایل سیف کوم. دلته راځم له موږ سره درې روګانې او یو هیډینګونه جوړ سوله. اوس راځم دا ټېبل ډیزاینوم، سټایل ورکوم. دلته راځم CSS فایل ته راځم، اول ټېبل ډیزاینوم. ټېبل ته بارډر ورکوم یو پکسل، سولیډ یعنې بې نقطو بارډر، او رنګ یې ورکوم بلاک. فایل سیو کوم، بارډر جوړ سو. اوس راځم دې ته پډینګ ورکوم دې ټېبل ته. پډینګ یعنې دغه د هر باکس داسې دا ګوره له موږ سره د هر باکس ده، خپله ټېبل خپله یو باکس ده. پډینګ یعنې د باکس په داخل کې فاصله، او که چیرې موږ مارجن ورکړو له باکس د باندې فاصله. زه وایم چې دغه ټول کنټینټ باید له دې ټېبل یو څه فاصله راولرم. دې دپاره راځم پډینګ ورکوم څلورو طرفو ته، ورکوم 5 پکسله. فایل سیو کوم، ګوره دلته فاصله یې واخیستله. که څه لږ زیات ورکړم لا به ښه معلوم شي. اوس راځم دغه اول هیډینګونه ډیزاینوم. ټېبل او بیا ټي هیډ ته راځم. دلته په ټي هیډ کې ټي هیډ ته بیکګراوند کلر کوم، بیکګراوند کلر کوم اورنج. بیکګراوند کلر یې واخیستی. او اوس بیا راځم ټېبل ته، ټي هیډ ته، او په ټي هیډ کې داخل بیا موږ د هر یو ټي ایچ ده، ټي ایچ ټګونه دي. راځم د هر ټګ ډیزاینوم. یعنې دلته موږ ته په ټېبل کې بیا ټي هیډ کې دلته ټي ایچ یعنې دا ټول ټګونه موږ ته ډیزاین کړه. اوس راځم دې ته ورکوم بارډر، دې ته ټاپ او باټم بارډر کوم، پورته او لاندې. نو راځم ته لیکم بارډر ټاپ، ورکوم 2 پکسله، سولیډ بلاک. پورته بارډر واخیسته، لاندې بارډر کوم بارډر باټم 2 پکسله، سولیډ او بلاک. لاندې بارډر واخیسته. اوس راځم دلته هم د هر یو دلته له موږ سره باکس کېدای شي. اوس راځم د هر یو ته په داخل کې لږ فاصله ورکوم. یعنې دلته باید له دغه کانټینټ څخه د باکس له زویو فاصله باید ولري. راځم اوس پډینګ ورکوم. که چیرې موږ بیا مثلا مشخص طرف ورکوو، پډینګ ټاپ، رایټ، باټم او لیفټ. اوس راځم ټول طرفو ته په یوه قیمت کې ورکوم 5 پکسله. دلته ګوره فاصله زیاته شوله. اوس راځم دا هره رو ډیزاینوم. لیکم ټېبل، ټېبل کې داخل ته بیا ټېبل رو، دا له موږ سره ټي هیډ و، دا ټولې روګانې ټېبل رو
او د هر یو بیا ټي ډي ده ټېبل رو او ټېبل ډیټا. دلته اوس مثلا له موږ سره که هر څو ټېبلونه وي که چیرې موږ په دا شکل باندې ولیکو که له موږ سره هر څو ټېبلونه وي یو ډیزاین اخلي. نو د دې لپاره که چیرې موږ بیا زیات ټېبلونه ولرو باید موږ کلاس استفاده کړو چې هغه به انشاءالله بیا په نورو ویډیوګانو کې استفاده کوو ځکه دلته له موږ سره یو ټېبل ده. نو که چیرې موږ زیات ټېبلونه درلودی بیا دا په ټکر کې سره راتلی په یو رقم ډیزاین وي. داسې له موږ سره اوس یو ټېبل کوم مشکل نشته. نو زه دلته خپله د ټګو نومونه استفاده کوم کلاس او آیډي نه استفاده کوم. انشاءالله هغه بیا په راتلونکي ویډیوګانو کې کار په وکړو. اوس راځم په ټېبل کې بیا هر ټېبل او هر ټي ډي دې ته ډیزاین ورکوم. اول فونټ فیملی ورکوم. فونټ فیملی د فونټ ډول وردانه چې یو ډول فونټ ده فونټ بدل سو فونټ سایز ورکوم. فونټ سایز 20 پکسل 20 پکسله او راځم بارډر ورکوم ټولو طرفو ته 1 پکسل دې ته ډاټډ بارډر ورکوم یعنې نقطې نقطې بارډر او رنګ یې هم ګرې رنګ ورکوم خاورین رنګ. دلته ګوره نور انشاءالله په دې کې چې نه دی پاتې یو شی سپاره ده چې هغه عنوان ده. عنوان راځم دلته HTML فایل ته استعمال یاد وتلی ده. دلته راځم تر دغه هیډ پورته لیکم H1 له موږ سره هیډینګ ټاګ ده چې دا موږ له H1 تر شپږ پورې لرو. H1 غټ هیډینګ ده او H5 بیا کوچنی تر ټولو کوچنی هیډینګ ده. نو زه راځم دا غټ هیډینګ استفاده کوم H1 او عنوان دلته له دغه ځای را کاپي کوم کنټرول سي او پیسټ کوم یې. راځم دې ته هم لږ سټایل ورکوم. دا دلته په دې سر کې لیکم ځکه دلته په HTML کې دا د موږ سره په سر کې ده نو باید په ترتیب باندې هر څه ډیزاین سي. H1 دا دلته دا منځ ته راولم ټیکسټ الاین سنټر او رنګ یې هم سور رنګ ته بدلوم کالر ریډ او دا سور رنګ شو. او دلته یو شی بل پاته دی چې هغه پډینګ دی. دغه ټېبل ډیټا ته باید موږ هر ټي ډي ته باید لیک پډینګ ورکړو چې لیک فاصله د باکس له باکس راولري. دلته راځو ټي ډي ته راځو پډینګ ورکوو 15 پکسله فایل سیو کوو. دلته ګوري فاصله یې د دې باکس له ځای واخیستله